بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي تلویزیون لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. استاد دلبر سروری یم. نن ورځ د نهم صنف یا د نهم ټولګي ریاضي د محیطي دایرې په باره کې مثالونه یا قضیې حل کوو. تېره ورځ موږ او تاسو محیطي زاویه تعریف کړې وه. په یوه دایره کې محیطي زاویه هغه زاویه ده چې راس یې د دایرې په محیط او زول یې د دایرې وترونه وي. دا بیا په درې حالتونو کې ښودلې وه. اول حالت یې داسې ښودلی و، دا هم یوه د دایرې مرکز A B C، دا هم محیطي زاویه ده. A B C دا هم محیطي زاویه ده. B C دا محیطي زاویه، یعنی دا هم محیطي زاویه ده، دا هم محیطي زاویه ده او دا هم محیطي زاویه ده، ځکه راس یې د دایرې په محیط او زوله یې د دایرې وترونه وي. زوله یې د دایرې وترونه وي. نو دغه هغه محیطي زاویه ده چې وترونه یې د مرکز یو طرف ته او بل طرف ته واقع وي. دا هغه محیطي زاویه ده چې وترونه یې یو وتر د مرکز یو طرف ته پروت او بل وتر د دایرې له مرکز څخه تېر شي، یعنې د A B C. دا هم محیطي زاویه ده. او دا هم هغه محیطي زاویه ده چې دواړه وترونه د مرکز یو طرف ته پرته وي، یا په دا طرف کې پرته وي یا په دا طرف کې پرته وي. نو دغه تعریف ما هم پرون ورځ کړی و. نن یې ثبوت کوو چې هره محیطي زاویه د مقابل قوس سره مساوي ده او که نیمایي ده، یعنې د A B C محیطي زاویه د A C قوس سره کومه رابطه لري. که زیادو قضیه د هر محیطی زاویه پراخوالی د مخامخ یا مقابل قوس نیمایی ده. شکل ترسیمو فرض مثال دا یوه دایره دو A نقطه B نقطه د C نقطه، دا د A B C یوه محیطي زاویه ده. یعنې دا ثبوت کوم چې A B C زاویه A B C زاویه د مساوي دو د یو پر دوه مقابل قوس یا مخامخ قوس د B زاویه مخامخ قوس کومه برخه دو د A C برخه. A C دا د قوس معنا لري، منحني خط، او که چېرته دا شکل وي دا بیا د زاویه معنا لري. دا د زاویه معنا لري او منحني خط د قوس معنا لري. نو نن ورځ دا ثبوت کوو چې A B C زاویه مساوي کیږي د AC پر 2 سایه د مقابل قوس له نیمایي سره. دا مو هم قضیه شروع کړې دي. ثبوت دی پورا
ثبوت ثبوت دی پورا A اول د چی سره وصل کوو د مرکز سره یا د او سره وصل کوو اوس دلته د A O C یو زاویه ده او بل د A O B یو مثلث دی یعنی A O C زاویه او A O B مثلث A O B مثلث ده د مثلث نښانه ده یا علامه ده نو په ټیټه صنفونه کې یا په ټیټه ټولګۍ کې به تاسو یې لیوي چې د یوه مثلث خارجي زاویه د مثلث سره کومه رابطه لري یعنی د A O C زاویه د A O B مثلث خارجي زاویه ده نو هم به تاسو یې لیوي یا به تاسو ته یاد وي چې د هر مثلث خارجي زاویه د مثلث د دوو غیرو مجاورو زاویو د مجموعې سره مساوي ده نو زه لیکم چې A O C زاویه د مساوي کیږي د A زاویه جمع B زاویه نو لیکم چې A O C زاویه د مساوي ده د A O B مثلث A زاویه جمع B زاویه ولې ځکه د مثلث خارجي زاویه ده A O C زاویه د A O B مثلث خارجي زاویه ده دا مې یو شرط کې لیکو دویم شرط لیکو چې A زاویه مساوي ده د B زاویه سره A زاویه مساوي ده د B زاویه سره نو زه لیکم چې A زاویه مساوي ده د B زاویه سره ولې مساوي ده یا ولې مساوي ده ځکه مساوي ده چې A O B یو متساوی ساکن مثلث ده په متساوی ساکن مثلث کې دوه ځله مساوي یعنی A O ځله د O B ځله سره مساوي ده ولې مساوي ده ځکه د A O خپله شعاع ده او د O B هم شعاع ده نو شعاګانې په خپل منځونو کې ټولې سره مساوي دي نو موږ یې شو چې د مثلث دا ځله د ځله سره مساوي شوه کله چې په یو مثلث کې دوه ځله مساوي شوې نو موږ یې شو چې دا مثلث متساوی ساکن مثلث ده کله چې متساوی ساکن مثلث شو نو دا هم یې لیدي چې په متساوی ساکن مثلث کې د ځلو مربوطه زاویه هم خپل منځ کې مساوي دي دا ځله د ځلو سره مساوي ده نو A زاویه هم د کومه زاویه سره مساوي ده د B زاویه سره مساوي ده B زاویه په دا ځلو پورې ارتباط لري A زاویه هم په دا ځلو پورې ارتباط لري نو موږ یې شو چې متساوی ساکن مثلث ده یعنی A زاویه مساوي کیږي د B له زاویه سره دا دوه رابطې مو ولیکلې اوس ارڅو هم یې شو چې A O C زاویه A O C زاویه مساوي کیږي د A C قوس سره ولې مساوي کیږي ځکه A O C خپله مرکزي زاویه ده مرکزي زاویه مو تېره ورځ هم ثبوت کړې وه چې هره مرکزي زاویه د مقابل قوس سره مساوي ده دې ته ځکه اوله رابطه وایم نو دویمه رابطه هم لیکم چې A O C زاویه مساوي کیږي A زاویه جمع B زاویه دا هم مساوي کیږي A د B سره مساوي ده یا د A په ځای B قیمت لیکم یا د B په ځای د A قیمت لیکم نو د A په ځای B قیمت لیکم چې B زاویه جمع B زاویه مساوي کیږي یو B جمع یو B دوه B سره دې ته زه څومره رابطه یم دویمه رابطه نو د اول رابطه او دویمه رابطه A O C زاویه A O C زاویه چپ طرفونه سره مساوي دي نو ښي طرفونه هم سره مساوي دي نو لیکم چې 2B زاویه مساوي شي د AC قوس سره اطراف څو تقسیمومه په 2 تقسیمومه
دا هم په دوه تقسیمومه دا هم په دوه دوه به دوه سره ختم شي نو بی زاویه په مساوي شي یو پر دوه د ای سی قوس سره نو ثبوت شو چې ای بی سی نو ثبوت شو چې بی زاویه مساوي کیږي د یو پر دوه ای سی سره د بی زاویه په ځای لیکل شوی چې ای بی سی زاویه نو زه لیکم چې بی زاویه مساوي دو ای بی سی زاویه سره نو ثبوت شو چې د ای بی سی زاویه مساوي کیږي د یو پر دوه د ای سی قوس سره یعنی د هر محیطي زاویه د مقابل قوس له نیمایي سره مساوي ده یو مثال لیکو مثال د سی او آر په دایره کې کا مرکزی زاویه یعنی ای او بی زاویه مساوي 80 درجه وي نو د ای سی بی نو د ای سی بی محیطی زاویه او د ای بی قوس معلوم کړئ مخته مو هم یلی و دایره باید کله چې د سی او آر ټکی ذکر شو نو دایره باید درکړې وي او هم دلته د ای او بی حروف هم ذکر شوی دي شکل باید موږ او تاسو ولرو بغیر د شکل نه په مثال باندې نه پوهیږو نو اول هدف حاصل کړئ مفهوم تروخلی دی یوه د سی او آر دایره دو یا په خپله خوښه هم دایره جوړولی شو چا کې یوه مرکزي زاویې ته زه هم نومینه ورکوم ای او بی زاویه چې 100 درجې سره مساوي دو د 80 درجې سره مساوي دو نو یوه د ای سی بی محیطي زاویه دو چې د مرکزي زاویه یعنی د دې قوس په مقابل کې هم پرته دو د ای بی قوس معلوم کړئ او هم یې محیطي زاویه پیدا کړئ یوه دایره مرسم کړه چې سی او آر دایره دو چې او یې مرکز ده نو یوه د مرکزي زاویه جوړوو او بله محیطي زاویه جوړوو نو که دا نقطه زه ای انتخاب کړم او دا نقطه بی انتخاب کړم دا نقطه سی د انتخاب کړم او ای سره وصل کوم او د بی سره وصل کوم سی د بی سره وصل کوم او سی د ای سره وصل کوم دا هم یوه محیطي زاویه شوه او دا هم یوه مرکزي زاویه شوه نو زه لیکم په سوال یې راکړي دي چې ای او بی زاویه مساوي کیږي په 80 درجې سره نو هم تیره قضیه ما هم ثبوت کړې چې د ای او بی زاویه 100 درجې دو 80 درجې دو نو مخته ما هم یلی و چې د دغه د مقابل قوس سره کومه رابطه لري د مساوات رابطه لري یعنی زه لیکم چې ای او بی زاویه د مساوي دو د ای بی قوس سره نو ای او بی زاویه 100 درجې دو 80 درجې دو نو ای بی قوس به هم 100 درجې شي
شپېته درجې شي. اوس مو هم یوه قضیه ثبوت کړه چې هره مرکزي زاویه د مقابل قوس له نیمایي سره مساوي ده. یوه دا د A C B دا محیطي زاویه ده، A O B دا مرکزي زاویه ده، یعنی مرکزي زاویه د مقابل قوس سره مساوي ده او محیطي زاویه د مخامخ قوس له نیمایي سره مساوي ده. نو د تیرې قضیې له مخه زه لیکم چې A C B زاویه مساوي ده د 1/2 AB قوس سره. A C B زاویه مساوي ده 1/2. AB په ځای خپل د مرکزي زاویه نام پیدا کړه او څو درجه ده؟ 70 درجه. خپل یې کو 70 درجه مساوي کېږي د 1 ضریب 70 تقسیم په 2. 70 چې په 2 تقسیم کړه لاندې ولیکم چې 10 درجه. نو زه لیکم چې د A C B زاویه مساوي کېږي د څو درجه سره؟ د 10 درجو سره. نو مثال حل شولو چې د AB قوس هم څو درجه ده؟ 70 درجه ده او د ACB زاویه هم څو درجه ده؟ 10 درجه ده. بل عنوان لیکو. ماماسی یعنی دایره دوه حالت هم ویل، یوه مرکزی زاویه ویله، بله مو ماماسی زاویه محیطی زاویه ویله او دریم حالت هم په دی د دایره ماماسی زاویه. د دایره ماماسی زاویه هغه زاویه چې راز یې د دایره د محیط یوه نقطه یوه زوله د دایره وتر او بله زوله په دایره ماماس وی محیطی زاویه بلل کیږي. لکه د A O محیطی نه او بخی ماماسی زاویه بلل کیږي د A T C زاویه A T C زاویه یا هم په تیتا سره هم ښودلی شي یا په الفا سره هم ښودلی شي یا په بیتا سره هم ښودلی شو. شکل ترسیموم د یوه د سی او ار دایره دو A T C زاویه. دا زاویه کومه زاویه شه؟ ماماسی زاویه. په دایره کې ماماسی زاویه هغه زاویه ده چې راس یې د دایرې د محیط یوه نقطه او زوله یې د دایرې وتر ده، یعنی A T خپله د دایرې وتر ده او بله زوله یعنی T C په دایره څرګندوي. د ماماس په حالت کې وي. دې ته موږ او تاسو ماماسی زاویه یلی شو. دا مو هم د ماماسی زاویه تعریف وکړلو
ممسی زاویه بیا په مختلفو شکلونو سره ښودلی شو، یعنې زاویه په هر شکل سره جوړولی شو. په دې ډول هم ترسیمولی شو، په دې ډول هم ترسیمولی، دلته هم ترسیمولی شو، په ټولو نقاطو کې تقسیمولی شو. یعنې شرط دغه ده چې راس به یې د دایرې په مخینه پروت وي او زولی به یې یوه د دایرې وتر وي او دویمه زوله به یې د دایرې په دایره باندې مماثله د ممسی زاویې تعریف ده. په ممسی زاویه کې بیا قضیه یایو. قضیه په هره ممسی زاویه هر ممسی زاویه د دایره مخامخ یا مقابل قوس نیمایی سره مساوي ده یا نیمایی کوي. په همدغه شکل کې نو یعنی قضیه کوم چې هر ممسی زاویه د دایره مخامخ قوس نیمایی سره مساوي ده، یعنی هر ممسی زاویه مقابل قوس سره کوم کوي نیمایی کوي، یا د دوی ترمنځ د مساویتوب علامه یو پر دوه سره ده. نو زه لیکم چې یعنی قضیه کې چې د ا ټي سی زاویه زاویه د مساوي چی څخه ښودلې ده او د تا زاویه څخه د مساوي کېږي د ا ټي قوس له نیمایي سره. ا ټي قوس له نیمایي سره. اوس دا ثبوت کوو چې آیا د ا ټي سی زاویه دا د ا ټي قوس له نیمایي سره مساوي ده او که مساوي نه ده. د دې لپاره د ثبوت لپاره ترسیمات کوو، یعنی په دایره کې یو څو خطونه رسموو. دا خپله د دایره مرکز دی، او نقطه د ا سره وصل کوو او او نقطه د پی سره وصل کوو. کله چې او نقطه هم د ا سره وصل کړه او هم د پی سره وصل کړه، نو همدا قسم ده د او نقطه نه په ا ټي نه خپله یو عمود رسموو. دلته ا چې زاویه معلوموو، نومونه ورکوو، یو زاویه، دوه زاویه، دا زاویه درې زاویه، د تا زاویه ته هم نوم ورکوم چې ده دی څلور زاویه. اوس د او اچ ټي یو قیمه زاویه مثلث هم تشکیل شو، د او اچ او ا قیمه زاویه مثلث هم تشکیل شو. موږ او تاسو د او اچ او ټي قیمه زاویه مثلث سره کار لرو، ځکه دلته ممسی زاویه پرته ده، د دغه په څنګ کې پرته ده، د او اچ د ا مثلث سره کار نه لرو. نو په دا مثلث کې نو موږ ویلی شو چې دا زاویه هم 90 درجه ده، دا زاویه هم څو درجه، یو زاویه څو درجه ده یا درې زاویه څو ده، یا د او یو یا د ټي درې یا د ټي یو درجه. نو مخته مو هم ویلی و چې د هر مثلث د داخلي زاویو مجموعه 180 درجه ده، یعنی هر مثلث د داخلي زاویو مجموعه 180 درجه ده. وست د او اچ
टी په قیمه زاویه مثلث کې او اچ टी په قیمه زاویه مثلث کې لرو چې یو زاویه جمع درې زاویه جمع اچ زاویه د څو درجې کې دغه یو صلاتیات یو زاویه جمع درې زاویه جمع اچ زاویه د څو درجې سره مساوي دي یو صلاتیات درجې سره یو زاویه جمع درې زاویه اچ زاویه هم څو درجې ده 90 درجې ځکه په ترسیم کې مو چې د او اچ او مدرس مو کله چې په یو خط باندې او مدرسم شوی وي نو موږ لا شو چې هغه ترمان زاویه 90 درجې ده 90 درجې مساوي کیږي په یو سلو اتیا درجې سره یو زاویه جمع درې زاویه مساوات یو طرف ته وړوم یو سلو اتیا منفي 90 90 نه یو سلو اتیا نه 90 لوټ شي 90 درجې یعنی یو زاویه جمع درې زاویه د مساوي کیږي څو درجې سره 90 درجې سره دغه ځه اوله رابطه یم همدغه قسم ته د او ټي او سی زاویه د هم کومه د 100 درجې ده دا هم 90 درجې ده ول 90 درجې ده په تر شوی قضیه کوم هم یلی وو که همیشه د فره ماماس د تماس په ټکی کې په شعاع باندې عمود وی کله چې عمود شو زاویه 100 درجې شو 90 درجې نو د او ټي خپل شعاع ده او د ټي سي خپل چي ده ماماس نو ماماس او شعاع په خپل منځ کې سره عمودي نو ټي زاویه 100 درجې شو 90 درجې نو ټي زاویه مساوي کیږي درې زاویه جمع څلور زاویه ځکه چې درې زاویه جمع څلور زاویه دا هم څو درجې کیږي 90 درجې کیږي د تاسو څومره رابطه یم دویمه رابطه د اوله او دویمه رابطه کوم طرفونه سره مساوي دي خای طرف مساوي ده یعنی 90 د 90 سره مساوي دي نو ځکه چې یو زاویه جمع درې زاویه مساوي کیږي او درې زاویه جمع څلور زاویه کله چې مساوي عدد ده یعنی مساوي زاویه دواړه طرف ته دو لري کوم یې په نتیجه کې یو زاویه مساوي شي د څلورو زاویې سره یعنی یو زاویه مساوي کیږي د څلور زاویې سره کله چې یو زاویه د کومه زاویې سره مساوي شو د څلورو زاویې سره مساوي شو نو هم یو رابطه موږ تاسو خو دلیوه چې د او اچ ټي زاویه یعنی د یو زاویه مساوي کیږي د ای ټي له نیمایي سره یعنی په تر حالت کې مهتره غزیا کوم یلی ک چیرته په یو وتر نه یو عمود رسم کو نو همغه زاویه مقابل نو همغه زاویه د مقابل کو سره څرګند ده دو د نیمایي سره مساوي ده یعنی دا هم دغه وتر هم په دوه برخې وشي او د مقابل کو هم څرګند کوي نیمایي کوي نو ځکه چې یو زاویه یعنی یو زاویه خپل د دوه سره مساوي ده ځکه مساوي ده چې دا مساله چې د مسله سره مساوي ده دا زولای مشترکه ده دا زولای د زول سره مساوي ده دا زولای د زول سره مساوي ده نو مسله مساوي ده نو دا زاویه د مقابل مرکزی زاویه ده یعنی د دوه او یو زاویه د مقابل قوس سره مساوي ده نو د یو زاویه دغه زاویه نیمایي ده د مقابل قوس هم چی سره مساوي ده د نیمایي سره نو ځکه چې یو زاویه مساوي کیږي د 80 قوس له نیمایي سره یو زاویه هم کومه زاویه سره مساوي ده د څلور زاویه سره یو پوزي څلور لګم څلور زاویه هم مساوي کیږي د 80 قوس له نیمایي سره نو کله چې څلور زاویه مساوي شي څلور زاویه په خپل د ای ټي سی زاویه ده نو ځکه چې ای ټي سی زاویه مساوي کیږي د څلور زاویه سره او دا مساوي کیږي د یو پر دوه ای ټي قوس د نیمایي سره نو ثبوت شو چې ای ټي سی زاویه یا تیتا زاویه یا څلور زاویه مساوي کیږي یو پر دوه د ای ټي قوس له نیمایي سره نو یو مثال دی مثال نه هم بیا سبا بهشله بیا کار وکړو نو د نن ورځې درس هم دومره بس دی ښه ورځ او ښه شپه ولرئ